د پېښور اسلامي کالج کومه واقعه وه نو د هغه مکمل معلومات راغلل چې هغه په کومه طریقه باندې ځان ختم کړی دی. یار تاسو مکمل طور باندې حیران شئ ښه دې سیټ چې تاسو ته تصویر ښکاري په دې کې به تاسو ته ښکاري که نه چې هغه کومه طریقه باندې رسي ورچېدل او د هغه نه پس چې دی نو ځان یې ختم کړی دی. یار څنګه چې تاسو ته پته ده که نه په پېښور اسلامي کالج کې چې دی نو د اپر دیر چې دی نو یو سټوډنټ و چې هغه هلته سبق وایو چې د هغه ضیاءالدین نوم دی. د هغه ضیاءالدین نوم دی او هغه په 7 سیمسټر کې و چې هغه چې एकदम چې دی نو هغه فنکې ته چې دی نو رسي واچېله او د هغه نه پس چې دی نو ځان یې ختم کړو. هغه نه وروسته چې دی نو هغه کوم خط لیکلی و پلار ته نو تاسو ته هغه زه هم وایم چې په دې خط کې اصل څه حقیقت دی چې د څه وجې نه دې ځان ختم کړو. په خط کې دا لیکلي وو که نه چې زما پلاره چې زه چې دی نو ځان ختموم زه په دنیا کې تنګ شوی یم که نه مې د چا سره مینه محبت شته دی نه مې د چا سره یاري شته دی خو بل طرف ته چې دی دا خبره یې کړې ده چې په دنیا کې ډېر زیات تنګ شوی یم او نه مې د چا سره دښمني شته او زه ځان د دنیا نه ختم کوم. او دې خبرې مقصد دا دی که نه چې دا ولې ځان ختموي دا په دنیا کې ولې تنګ شوی و. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه نن سبا د ډپریشن بیماریانې ډېرې زیاتې دي. ډپریشن داسې بیماري ده که نه چې ته به د ځان سره خبرې کوې بالکل به د ځان سره زندګي تېروې نه به د چا سره تعلق ساتې بلکې داسې به یې که نه چې په ځان ځای کې به ته یې او ته به وم خاندې که نه په ډپریشن کې چې یې که نه هغه په دنیا کې تنګ شي تنګ د هغه د وجې نه چې دی نو دې ځان ختم کړو او د دنیا نه لاړ. بل طرف ته چې دی نو دې په فیسبوک کې چې دی نو کم کسان چې پرنټ کړو که نه دې چې کومه آی ډي وه هغه کم کسان پرنټ کړو نو ډېر زبردست انسان و ځکه چې ډېر سړو دماغ والا موږ ته ښکاري ځکه چې هغه افسر افغان او سید حبیب و جنید خان داسې کسان یې فالو کړو او ډېر غټ غټ کسان یې فالو کړو چې هغه د قابلان دي غټ غټ استادان چې دي نو هغه یې فالو کړو. ملګرو چې دا لږ چې دی نو نن د دنیا نه لاړ نو دې اصل حقیقت دا راغی که نه چې هغه د ډپریشن شکار شوی او د ډپریشن چې څوک شکار شي هغه بیا هېڅ هم نه وي. نن سبا که تاسو وګورئ که نه وړوکې بیماري به وي هغه به ته دومره ټینشنونه کوي که نه چې بیماري به ډېره زیاته غټه شي. لکه اوس وړوکې بیماري وي که نه په زړه به هسې درد راغی هسې نه چې ما ته هارټ اټیک وشي واخوا او دېخوا دغه لکه داسې قصه پسې کوي که نه د دې وجې نه سړي ته ډپریشن بیماري وشي هغه زندګي مکمل طور باندې ختمه شي. هغه چې دی نو وړوکې وړوکې خبرو ته سوچ کوي او هغه چې دی نو زندګي ختمه شي. یا نن سبا د پیسو مسله ده که نه سړی سبق وایي که نه دا اوس په 7 سیمسټر کې و ضیاءالدین او د هغه نه پس چې دی نو د دنیا نه لاړ. یا بل انسان ویني که نه چې هغه سره هغه ډېرې زیاتې پیسې وي او بل د دې سره پیسې نه وي یا اوس د روټۍ پیسې هم نه وي نو اکثر خلک چې دی نو ډپریشن شکار شي او د هغه نه پس چې دی نو د هغه خپلې زندګي ختمه کړي که نه. په 7 سیمسټر کې و یو سیمسټر ورته پاتې و بل دا بي ایس پې اوس کړی دی او هغه ایسته کړي د دنیا نه لاړ. د دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ چې آیا دا د څه وجې نه لاړ خو دا بالکل د ډپریشن د وجې نه لاړ د دې ډپریشن د وجې نه لاړ مکمل طور باندې ځکه چې ډپریشن ډېره خوشې بیماري ده. نن سبا په هر سړی کې د ځکه چې د پیسو د وجې نه د کور حالاتو د وجې نه ډپریشن شکار شي د هغه نه پس چې دی نو هغه زندګي مکمل طور باندې ختمه شي. په دې باره کې تاسو څه وایئ د نورو ملګرو سره هم شیر